دې ته دا یو تاریخي حمام ده، حمام الفین ورته وایي. بیخي نادر حمام ده، په هغه زمانه کې چې بادشاهانو ته جوړ سوی ده او سړی ورته حیرانه سي چې څومره نادر ده د حمام. هغه علمي د بناو د جوړښت په هغه باندې مو پوی کومه. دا داسې یو نادر حمام ده، داسې یو نادر جوړښت یې ده چې دغه سوري دي په دې حوض کې، دا حوض ده او دا سوري دي پکې. نو دې کې 80 سوریو کې اوبه ننوځي، کته ننوځي او له 80 نه بیرته بیا راوځي. دا جوړښت یې داسې نادر جوړښت ده، بیخي ډېره نادره ده. یعنې په یو اندازه اوبه دي، په 80 سوریو کې هغه ننوځي دا اوبه دغه حوض کې دغه، او په 80 سوریو نه بیرته بیا راوځي. همغه یو اندازه باندې دي اوبه، نه حرکت کوي نه ښورېږي. سړی حیرانه سي چې پخواني زمانه کې هغه معماران څومره ډېر نادر معماران ول او څومره ډېر نادر و هغه جوړښت یې. 80 سوریو کې اوبه ورننوځي، بیرته بیا 80 سوریو نه بیرته راوځي. اوس چې سړی ورته دقیق سي داسې معلومیږي سړي ته چې دغه جي کې اوبه ننوځي او هغه جي نه چې بیرته راوځي هغه هم سړي ته معلومیږي. بیخي یوه نادره معمارۍ ده چې دا د پخوانو بادشاهانو دلته په کاشان کې ده. کاشان د پخواني اصفهان برخه ده، اگر چې ترېنه ډېره لرې ده، تر 1.5 کیلومتره له اصفهان نه لرې ده. د انسانانو علمي بنایي معماري هغه ته سړی حیرانه شي.